سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. طالبانو د عمر رضی الله عنه بل هغه دا و چې ابو عبیده ابن جراح په شام کې والی و. نو ابو عبیده ابن جراح خط راولیږه عمر رضی الله عنه ته چې ته یو ورځ شام ته راسه. بیا عمر رضی الله عنه د خپل خاص ملګري اسلم سره د مدینې منورې نه روان سو د شام په طرف باندې. خو طالبانو چې کله د شام طرف ته تله هغه ورته ویلې عمر رضی الله عنه اسلم ته وایي یوه اوښه د بیت المال د ځانه سره بیایو او نوبت به وي، کله به په اوښه باندې ته سپور یې او کله به زه سپور یم. چې د ما نوبت راغی او ته به اوښه کشکاږې، که د تا نوبت راغی زه به اوښه کشکاږم. نو دوی دواړه روان سول. کله چې شام ته نږدې ورسېدل د یوې لویې اسلامي امپراتورۍ مشر و عمر رضی الله عنه. کله چې شام ته ورسېد نو دا وار د اسلم ده. اسلم په اوښه ناست ده. عمر رضی الله عنه د دې اوښې پړی ونیو او څپلۍ په لاس کې راواخیستلې. نو اوبو ته ورګډ سو، په اوبو کې تیر سو، بل طرف ته واوښته. هغه ورته وویلې ابو عبیده ابن جراح لقد فعلت يا امیر المؤمنین فعلا عظیما عند اهل الارض. داسې یو فعل دې وکړه چې دا ډېر لوی فعل ده. د دې شام د خلکو په نسبت سره کوم کار چې تا وکړه دا مناسب کار نه و، کاشکې دې نه وی کړی. ولې دې وکړو عمره رضی الله عنه؟ ځکه یو خو دې څپلۍ وویستلې او بل دا اوښه دې له پړي نه نیولې وه او دې خواته راواوښتې او استقبال به ټول مسلمانان د شام ولاړ ول. عمر رضی الله عنه ورته ویلې ای ابو عبیده، داسې په عمر رضی الله عنه داسې په سینه کې ابو عبیده ووهه او په زور غږ یې ورته وکړه انتم کنتم اضل الناس واضل الناس. تاسې ډېر ګمراه خلک وئ، ذلیل خلک وئ. فاعزکم الله بالاسلام، نن چې تاسې ته الله عزت درکړی په اسلام یې درکړی. فمهما تطلب العزة بغیر الاسلام، هر وخت چې تاسې عزت له اسلام نه بغیر په بل شي طلبوئ یذلکم الله عز وجل، الله به تاسې ته ذلت درولي. ذلیلان و ګمراهان وئ، په اسلام الله عزت درکړه. نن چې تاسې که عزت له اسلام نه بغیر په بل شي کې طلبوئ نو الله عز وجل به تاسې ته ذلت درکړي. خو طالبانو داسې نادره جمله عمر رضی الله عنه ورته ویلې. کله چې امریکایي اشغال و موږ ډېر ذلیلان ولو، چا نه پرېښودلو او خلکو په حقیره سترګه راته کتل. الله عز وجل د اسلام د وجې نه عزت راته نصیب کړ. اوس چې واکمنان سولو کله اسلام نه بغیر په بل شي کې عزت لټوو الله عز وجل به موږ ته ذلت را نصیب کړي، ذلیلان به مو وګرځوي. الله عز وجل دې وکړي چې د دغې تاریخي جملې نه موږ استفاده وکړو. نو عمر رضی الله عنه ته الله عز وجل دومره تواضع نصیب کړې وه. عمر طالبانو رضی الله عنه اصل کې یو فکر و. عمر رضی الله عنه یو انفرادي شخص نه و. عمر یو حکومت و، عمر یو سیاست و، عمر یو اسلامي فکر و. عمر رضی الله عنه یو داسې معما ولا یو جامع فکر و. اصل کې موږ تعبیر د یو سړي کوو. کله چې عمر رضی الله عنه ذکر سي دا یو لوی جامع فکر و د حکومت ولۍ د اسلامي امپراتورۍ یو فکر و. عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه یو سیاست و. عمر رضی الله عنه یو معنا ولا عمر رضی الله عنه یو اسلامي حکومت و. دا یو فردي شخص نه و طالبانو، و یو سړی. خو طالبانو را جمع پکې یو لوی فکر و. عمر رضی الله عنه یو ورځ وی ګیا راوشکوله، ویې ویلې یا لیتنی کنت هذه التبنه، کاشکې زه دغه بوټی وای. لیتنی لم اخلق، کاشکې زه نه وی پیدا سوی. لیتنی لم اکو شیئا، کاشکې زه هیڅ شی نه وی. لیت امی لم تلدنی، کاشکې مې مور نه وی زیږولی. لیتنی کنت ننسیا منسیا، کاشکې ویر وای بیخي یادېدلی نه. څومره ښه جمله ده طالبانو. د کله کله انسان ځان سره فکر وکړي بیا چې تا ته زعامت د اسلامي امت هغه سوي وي څومره پوښتنه به دې تا نه کېږي. پرون څو طالبانو چې مدرسې نه وتلم یو سپین ږیری دلته ولاړ ما ته ویلي وي د زړه هغه لرمه ولونه مې بند دي که څنګه ده وي په چا خط راکړه چې پیسې یې راکړي. نو ما لږ اول خو ځکه ما لږ خوښ کړه ورته وکړه زه سبق نه خلاصوي وم. نو ما ورته ویلې دا د ما کار نه ده نو زه به چا ته خط ورکړم چې باندې ووتلم ښځه ورته ولاړه وه. نو هغې پلاستیکونه راټولول له یې خوا نه راغله دا یو سره یو جیس وایي جواب یې راکړ. سخت مې زړه درد وکړ طالبانو ټوله شپه خوب نه راتله. نو ما خو تر واسه څه نه کېدل ولې زعامت او مشري طالبانو د موږ سخت مسؤلیت ده. څه فکر کوي چې ورځ د قیامت به د زعامت نه د دې پوښتنه نه کېږي چې زړه ښځه له یې خوا نه را روانه شوه پلاستیکونه یې ټولول
دې خوا نه چې دی ورغی وایي جواب یې راکړ. ما دومره زړه کې درد راغی، زه سبق نه خلاصو یم داسې. نو ما ورته ویلې دا خو ما کار نه ده کنه. وی خیر د په چا باندې خط راکړه، سپین ږیری بوډا سړی. نو عمر رضی الله عنه دغسې حالت کې ویلي یا لیتنی کنت هذه التبنه، کاش کې زه دغه ګیا وای، پوښتنه خو به نه ورانه کنه. یا لیتنی لم اکو شیئا، کاش کې زه هیڅ شی نه وای. لیت امی لم تلدنی، کاش کې مې زه مور نه وای زیږولی. لیتنی کنت ننسیا منسیا، کاش کې زه بیخي د خلکو نه ویر وای. نن چې والي سولې، ولسوال سولې، د ټول زعامت مشري درله غاړې سوله، ته څه فکر کوي چې دا یو سره خو زه مخ کېږم، د ورځې به د افغانستان کې داسې څومره پیښې کېږي. نو خپله به دا جمله ووایې چې لا یا لیتنی لم اکو شیئا، کاش کې زه هیڅ شی نه وای. عمر رضی الله عنه وایي لو نادى المنادي من السماء، که چېرته یو غږ کوونکی غږ وکړي له اسمان نه، یا ایها الناس انکم داخلون الجنة كلکم اجمعون الا رجلا واحد لخفت ان اكون هو. که یو سړی له اسمان نه غږ وکړي داسې وایي ای خلکو ټول مسلمانان به جنت ته ننوځئ، یو سړی نسي ننوتلی، نو کیدای سي هغه سړی وایي زه یم. طالبانو مسلمان هلته کامیابه ده چې بین الخوف والرجا وي. دومره ډېر خوف شته پې، که الله غږ وکړي، یو منادي غږ وکړي چې ټول انسانان به جنت ته ننوځي او یو سړی به ننوځي، لخفتو، زه به وډارسم چې هغه یو سړی به زه یم. خو که غږ وکړي لو نادا مناد ایها الناس انکم داخلون النار الا رجلا واحد لرجوت ان اكون انا هو، که داسې یو منادي اواز وکړي چې ای انسانانو ټول جهنم ته ننوځئ، یو سړی مه ننوځئ، امید شته چې له یو سړي نه به یو سړی زه یم. دومره طالبانو بین الخوف والرجاء الله عز وجل. عمر رضی الله عنه یو ورځ خپل عامل ته وایي، عروه د ده یو عامل و، ازرعات ورته وایي یو جای ده. نو دا فکر کوم اوس د فلسطین په حدودو کې راځي، یا د اسرائیلو د پخواني شام برخه ده. دی وایي موږ ته عمر رضی الله عنه راغی، نو کمیس یې اغوستلی و. نو دا کمیس هم طالبانو داسې ډبل غوندې کمیس و. پخوا خو دا نسج چې کېده ماشینونه نه ول، نو نسج به داسې ډبل کمیسونه به و. نو وایي ما ته یې کمیس راکړ، چونکې سفر ته راغلي وي، ما ته دا کمیس وګنډه او داسې راته ویلې ورقعه، دا څو جایونه دي کمیس سوري دي، نو دا پیوند کا. وی زه راغللم فغسلته ورقعته، ومې مینځه دا کمیس، او د دې کمیس کوم جایونه چې شکېدلي ول هغه مې پیوند کړل. د همدغه کمیس سره مې ده ته بل کمیس جوړ کړ. دی پوه نه و، همغسې تیار خو کمیس ما سره و، بل کمیس مې ورته جوړ کړ. دواړه مې ور وړل، خو هغه رخت قبطی رخت و، ډېر ښه نازک رخت و. چې ور مې وړ ما ورته ویلې دا د کمیس ده، دا مې نوی درته جوړ کړی ده. نو هغه نری کمیس چې وکړه ډېر خوند یې ورکړ. خو بیا ویلې لا حاجة لنا فیه هذا انشف للعراق من، په دې ځان رانه خلاص کړي. وي دا ډبل چې ده دا چې زه واغوندم دما خولېښي وچوي، لکه سفر ده چې واغوندم نو نری وانه غوسته، زه یم خوابدی نه کړم. ما ته یې ویلې چې دا ډبل کمیس چې ده دا خولې ډېرې ښې وچوي او پیوندونه پکې ول. طالبانو اسلامي امت چې ورځ تر بلې د ذلت سره مخ ده. مونږ کې د عمر رضی الله عنه غوندې تواضع نشته ده، مونږ کې د عمر رضی الله عنه غوندې فکر نشته ده. طالبانو ما فکر داسې و، مونږ چې کله الله بادشاهي ته راوستلو، کاش کې طالبانو زعیمانو یو ورځ رخصتي داسې ځان سره تېرولی چې د عمر رضی الله عنه مناقب یې کتلی. انسان کله یاغي سي طالبانو، کله چې مصروف سي هر څه ترې ویر سي. یوه ورځ هغه یوه ورځ هم چې نیمه ورځ د عمر رضی الله عنه مناقبو ته کېناستلی، دروازه یې ځان پسې بندولی او دا یې ځان سره ویلي چې عمر رضی الله عنه د اسلامي امت داسې خلیفه و چې پیوند کړي کالي اغوستل. څومره تواضع عاجزي به انسان کې راسي، څومره به بیا د اسلامي امت په مخ لاړ سي، څومره به اسلامي امت ته سړی کار وکړي. دغه عمر و